سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ پوتین هغه کار وکړو چې غوښته یې دا چې پوتین تازه څه کړي جزئیاتي ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ په ټیلیګرام خواله رسنۍ کې واګنر ته نږدې سرچینو د پریګوژین د مړینې خبر تایید کړ د واګنر سره تړلې ټیلیګرام چینل اعلان وکړو چې د دې ډلې مشر یوګیني پریګوژین روسیې ته د غدارانو د کړنو له امله وژل شوی دی روسي چارواکو ویلي چې پر پریګوژین سربیره د واګنر یو بنسټګر او قومندان ډیمیټري اوټیکین هم په هغه الوتکه کې و چې نسکوره شوه دغه چینل چې د ګیری زون په نوم یادیږي په یوه پوسټ کې لیکلي ایوګویني ویکټورویچ پریګوژین د واګنر ډلې مشر یو اتل د خپلې مورنۍ خاورې یو ریښتینی وطن دوست د روسي د غدارانو د کړنو په پایله کې ووژل شو په دغه پوسټ کې لیکل شوي دي هغه به ان په دوزخ کې هم غوروي روسیه دې وځلیږي روسي چارواکو ویلي دي چې پریګوژین د هغې شخصي الوتکې د سپرلیو په ډله کې و چې د چهارشنبې په ماښام د مسکو په شمال کې نسکوره شوه او څوک په کې ژوندي پاتې نه شول رسمي سرچینو تر اوسه په دې پیښه کې د واګنر د مشر وژل کېدو رسمي اعلان نه دی کړی د چهارشنبې په ماښام د یوې خصوصي الوتکې د غورځېدو د شیبي انځورونه چې ویل کېږي پریګوژین هم پاکې سپور و خپاره شوي دي دا و زموږ چمتو شوي ویډیو کو تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ستاسو له ملتیا څخه مننه چې موږ څارئ تر بیا ښه وخت ښې چارې